بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو الله می خوشحال او آباد لره. دوستانو نن سبق چې دی ګریټینګ یعنی سلامونه. د یو چا سره چې مخامخ سو موږ مسلمانان وایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هغه په جواب کې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وای. نو د انګریزانو سره چې مخامخ سو یعنی غیر مسلم سره بیا به موږ وایو هاي هاي هاي. د هغه چا د پاره چې زموږ ناسته ولاړه یا شناخت ورسره زیات وي هغه چا سره به په هاي باندې سلام وایو. او چې داسې کسان وي چې هغه در اوسه پورې موږ لیدلې نه وي، اوله پلا مې وي ورسره میلاویږو یا د ادب الفاظو سره استعمالوو، هغه هیلو دی. هیلو هاي دواړه یوه معنا ده، هغه معنا سلام هغه معنا سلام. نو د مسلم سره چې میلاویږو خپل سلام به وایو السلام علیکم ورحمت الله، او د غیر مسلم سره بیا هاي یا هیلو په دې باندې به سلام کوو. د دې څه وروسته دی بیا وایي ګډ مارنینګ ګډ مارنینګ ګډ مارنینګ. ګډ معنا ګډ مارنینګ، مارنینګ سهار ته وایي، موږ پښتو کې وایي سهار مو په خیر، دی وایي ګډ مارنینګ سهار مو په خیر، ګډ مارنینګ سهار مو په خیر. نو د ګډ مارنینګ جواب به په ګډ مارنینګ ورکوي. که د درته ویل چې ګډ مارنینګ ته به ورته چې ګډ مارنینګ، یعنی د دې جواب بیرته په ګډ مارنینګ ورکول کیږي. هاي هاي، هیلو هیلو، ګډ مارنینګ ګډ مارنینګ. د درته سارم په خیر ورته سارم په خیر، بیرته ګډ مارنینګ ګډ مارنینګ. مارنینګ چې دی استعمالوي مارنینګ د شپې د 12 بجو څخه بیا د ورځې تر 12 بجو پورې دی مارنینګ استعمالوي. نون نون غرمه ته وایي، بیا ګډ نون درته وایي ګډ نون. ته به ورته چې ګډ نون، ګډ آفټرنون ماپښین مې په خیر، ګډ نون غرمه مو په خیر، ګډ آفټرنون ماپښین مې په خیر. د ماپښین څخه وروسته بیا د مازدیګر څخه تر ماښام پورې دغه وخت چې ویل کیږي ایونینګ ویل کیږي. ګډ ایونینګ یعنی ماښام مو په خیر، ماښام مو په خیر، ګډ ایونینګ ماښام مو په خیر. بیا د دې څه وروسته چې شپه راله، شپې ته بیا وایي نایټ نایټ. نایټ معنا شپه، ګډ نایټ شپه مو په خیر. جواب د هر لفظ په دې کې چې د درته ویل چې ګډ مارنینګ ګډ مارنینګ یې جواب دی، کول ګډ نون ګډ نون یې جواب دی، ګډ آفټرنون ګډ آفټرنون یې جواب دی. د هر لفظ جواب بیرته هغه جواب دی. دا مشهور الفاظ دي د سلام ده. د دې څه وروسته چې هغه درته ویل هاي ګډ مارنینګ، ته به هم دغه جواب ورکړې هاي ګډ مارنینګ. هاو آر یو، هاو آر یو. هاو خو ما تاسو ته ښوولی دی ډبلیو ایچ کوشن یا انفارمیشن کوشن کې هاو چې دی، هاو معنا څنګه. هاو آر یو د یو سره آر راځي، هاو آر یو ته څنګه یې. د دې جواب بیا آی ایم فاین، آی ایم فاین زه ښه یم، آی ایم فاین زه ښه یم. اینډ یو او تاسو، یعنی ګوره د درته ویلی ته څنګه یې، تا ورته ویل چې زه ښه یم او تاسو څنګه یاست. ګوره هاو آر یو ته څنګه یې، I am fine and you. زه ښه یم او تاسو څنګه یاست. دی بیا درته وایي I am fine too، I am fine too زه هم ښه یم. to دلته په معنا د هم ده، to معنا هم. I am fine too زه هم ښه یم. Hi good morning how are you، I am fine and you، I am fine too. ګوره دومره قدر چې د یو چا سره مې سلام ووایي او هغه پوښتنه راسه وکړه چې ته څنګه یې، ما ورته ویل زه ښه یم. د دې څه بعد کې بیا راځي د نامه پوښتنه به درڅه کېږي چې ستا نوم چیش دی، ته به بیا خپل نوم ورښیې چې ستا پلانی قریب څنګه دی، پلار دی څنګه دی، ورور دی څنګه دی، ته څنګه یې، په څه کار مصروف یې. خو دا خبرې وروسته شروع کېږي. دا چې شروع کېږي په دې کې موږ اوس یو څو الفاظو ته ضرورت لرو چې هغه ته ویل کېږي پوزیسیو ایجکټیو. پوزیسیو ایجکټیو چې دی هغه ملکیتي صفتونه، د هغه دپاره موږ چې زده کوو هغه ته ویل کېږي پوزیسیو ایجکټیو. پوزیسیو ایجکټیو دې ته ویل کېږي یعنی ملکیتي صفتونه چې د یو چا خپل ملکیت وي، یو شی ملکیت جوړیږي د یو چا، که هغه د هغه وي، که د ستا وي، که د دې وي، که د هغه وي. د دې دپاره موږ یو څو الفاظ لرو. اوس آی، آی معنا زه، زه. اوس چې زه دا وایم چې زما، بیا به څنګه وایم؟ د دې دپاره موږ وایو مای، مای. آی معنا زه، مای زما. ګوره دا زما دی، زه به دا څنګه وایم؟ مای لفظ به کې استعمالوم، مای. زه خو نو نه سم ویلی چې دا زما دی، د هغه دپاره هم زه آی ووایم، یعنی مای به وایه ام وای مای. وی، وی معنا موږ.
اوس به دی څنګه وایي چې دا زموږ دی زموږ وی خو مې یاد کړل معنا موږ او دا به څنګه وایي چې زموږ د دې دپاره به وایو اور معنا زموږ our book زموږ کتاب our book زموږ کتاب this is our book دا زموږ کتاب دی this is our book دا زموږ کتاب دی ګوره دا زموږ کتاب دی داسې به نه وایه this is we book داسې نه چې ویل کېږي this is our book یعنې زموږ زموږ your به ستاسو this is your book دا ستاسو کتاب دی this is your pen دا ستاسو قلم دی this is your home دا ستاسو کور دی ګوره ستاسو دپاره به your راولو your دی معنا دوی دوی د دوی دپاره به بیا څنګه وایه چې دا د چا کتاب دی دا به بیا وایه دیر معنا this is their book دا د دوی کتاب دی their book دیر معنا د دوی هی هغه هی خو موږ ویلو چې د هغه غایب د پاره چې راځي هی پرونان چې دی هغه هی دی اوس موږ به دته یو ملکیت جوړو چې دا د چا دی ته به څنګه وایې this is his book دا د هغه کتاب دی his book دا د هغه کتاب دی ګوره دا ملکیت د هغه سلو د دې دپاره به بیا موږ دغه پوزیسیو ایجکټیو یادو شي معنا هغه ښځه هغه ښځه اوس چې دا موږ وایو چې دا کتاب د هغه ښځې دی څنګه به وایو this is her book دا د هغې ښځې کتاب دی this is her book دا د هغه ښځې کتاب دی نو تاسې دغه ملکیتي صفتونه هر یو جلا ما دا درته لیکلی دي په دې باندې سر خلاص کړي دا به په راتلونکي کې ډېره ګټه درته وکړي په نن سبقه کې نور پرمختګ نه کوم ځکه نن موږ ګریټینګ زده کوي یعنې چې د یو چا سره مخامخ کېږو سلام به موږ څنګه ورسره وایو دا مې زده او هغه راته ته څنګه یې ما ورته وویل زه ښه یم ته څنګه یې دون الفاظ موږ زده که بس د دې څه پرمختګ بیا موږ په آینده سبقانو کې بیا ډېر پرمختګ کولی شو ځکه چې موږ دا نوي الفاظ چې دا ملکیتي صفتونه دي دا پوزیسیو ایجکټیو چې دي دا مې زده کړل د دې څه بعد به بیا موږ ته ډېر وسایي راسي خوشحال او آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله